مرله بیخي ډېر خلک راځي مولوي صاحب تعویض تعویض تعویض. یاره عجبه خبره ده. ایو هلک راته ویل مولوي صاحب ډېر پریشانه یم ډېر پریشانه یم. هېڅ یو طرف ته زما مخ چې دی هغه نه ګرځي. یعنې مطلب د دنیا په حواله لاس مې تنګ دی پوره وړه یم قرضداره یم. یو تعویض که راکې. ما یاره د دې خلکو پر دې تعویض باندې څومره یقین و عقیده ده. یاره که په تعویض کېدلی نو دا کم سړی چې تعویض کوي دی به شل تعویضان په غاړه ګرځولی په جیب کې ګرځولی قرار به بېغمه کور ته ناست وای چې زه تعویض مې کړی دی نو د اسمانه به پر ما باندې رزق چې دی هغه راوري. نو که دا خبره وای نو د دې مولوي صاحب د دې پیر صاحب ولې خانه خرابه ده چې ستا و 300 روپۍ ته ناست دی. یو زما مشایخ زموږ بزرګان دي زموږ مشران دي الله والا خبره د هغو نه درته کوم خبره د 98% ټګانو درته کوم 98% ټګان. نو که دا خبره وای د دوی به جیبونه هم په تعویضو ډک وای غاړې به هم په تعویضو وای تر موټانو به هم تعویضونه چې دي هغه مطلب تړلي وای. خو دا خبره نه ده عزیزان بالکل دا خبره نه ده. مولانا عبدالحق محدث دهلوي صاحب رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی. د الله رسول یو سړی راغلی ولی یا رسول الله دا اوس دی زمانه سو عزیزانو یو سړی د ماښام پر ګوله قدرت نه لري او بل سړی ګر سره غوښې په دې ډېرې نه خوري و یار خوا مې ځینې ګرځي ډېرې مې خوړلې دي. چا په لوی اختر کې کوچنۍ غوښه خوړلې ده بیا یې لیدلې هم نه ده او څوک بیا وایي و یاره ما ته یو سبزي مبزي را پیدا کړه بیخي ډېره خوا مې مطلب را ګرځي ګر سره مې وساده په موړ یم. زموږ یو ملګری دی حاجي صاحب دی محترم هغه تللی و پنجاب لره ګجرانوالۍ کې واده و. نو بیا ما احوال سره کمال څنګه سو واده څنګه سو خبرې څنګه سولې. اول مولوي صاحب عجبه واده وم څنګه واده و ویل زما پر مخې هغه ډوډۍ والا ته پکوان والا ته چې چا دا شادي حال والا ته 1 کروڑ روپۍ بیل ورکوي 3000 کسانې میلمانه وو 18 رقم شان پخسي وو 18 ډیشه وو پکې 1 کروڑ روپۍ دا چک چې دی هغه ورکوي زما پر مخ نو ته اندازه ولګوه. زموږ په دې ښار کې داسې کسان شته چې د ده د واده 80 لکه 80 لکه 80 لکه بیل چې دی هغه راځي او حال دا دی چې خپل عزیزان به د لوږې مري. حال دا دی چې خپل قریبان به د لوږې مري. حال دا دی چې خپل همسایګان به د لوږې غلاوې کوي. خو د نامه دپاره موږ ته ډېر غښتلی قوم الله پیدا کړي. بس په نامه که غښتلی قوم و هغه پښتون دی هغه د ورور پوښتنې لره نه ځي په هسپتال کې پروت دی لیکن د یار و د یار د زوی پوښتنې لره ځي. خپل ورور یې پر ځان حیران دی چې یاره زه به دا دوا څنګه کوم دوا زه به دا دوا څنګه کوم. دی د جهان مسجدانو مدرسې جوړولی سي د خپل ورور د خپل خور د خپل اکا د خپل ماما د خپل خاله د خپل نیکه د خپل انا علاج نسي ورکولی. ولې په هغه کې د ده نم نه راځي په دا غټو مینارو په دا غټو مدرسو په دا غټو مسجدانو کې د ده نم دی د پلاني حاجي صاحب ماجد دی درځئ په کتلو باندې ارزي. نو د نامه دپاره نه سوه خبره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ما درته ویلی سړی رالی مولانا عبدالحق محدث دهلوي صاحب رحمه الله فرمایي مدارج النبوه کې ولی یا رسول الله داسې مې لاس تنګ دی داسې دنیا شاره ګرځولې ده داسې دنیا له ما مخ کړی دی چې هېڅ توګه باندې یوه انا نه پر یوه ټکه باندې زه قدرت لرم نه پیدا کېږي او ډېر پریشانه یم. الله رسول ورته وایي هغه د ملایکو دعا ستا نه ده په یاد د ملایکو دعا ستا نه ده په یاد هغه تسبیحات ستا نه دي په یاد چې الله رب العزت د دې تسبیحاتو په برکت و د تمامو انسانانو ته رزق چې دی هغه ورکوي. او یا رسول الله د ملایکو دعا او هغه تسبیحات هغه ذکر هغه دعا کومه ده چې د ټول انسانانو ته الله د هغه په برکت باندې رزق چې دی هغه ورکوي. د الله رسول ورته وفرمیل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. د سهار مطلب پیشلمې څخه مابعد یې وایه الله رب العزت به ستا ټول مشکلات لیرې کړي. دا په تصوف کې یوه سلسله ده
سلسله کبرویه بلل کیږي شیخ نجم الدین کبرا د هغه دا عمل ولو خپل مریدانو ته ورښولي وو د سهار د سنتو او د فرض په مابینځ کې دغه کلمات وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سلسل واري وایس د الله رسول فرمایي الله رب العزت بستا دا مشکل لري کې صحابي ولاړ څو مر بعد رالی چې رالی ولیا رسول الله په خدای دې مې قسم کبه د شوولو ځای لرم چې زه د خپل دنیا وس چیرې پټه کړم ګورې موږ د یو ملنګ د یو جادوګر د یو ساحر د یو نجومي پر خبره څومره یقین دی لیکن د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان عظمت او خبره او حدیث موږ هغومره ایمان ور باندې لرو کم سړی د دې خبرې سوس مطلب معذور دی یا کمزور دی یا طاقت نه لري چې دا توري ووایي سهار تل منزل راځي لږ وخت راسه 15 منټه مخکې راسه یا وخت سنت وکړه د هغه څخه ما بعد کښېنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سل واره ووایه د الله رسول فرمایي الله به ستا دا مشکل لرې کړي د الله رسول فرمایي دا د ملائکو دعا ده د الله رسول فرمایي د دې تسبیحاتو په برکت الله رب العزت په تمام مخلوق ته رزق ورکوي اوس بس ما خبره ډېره یقیني که به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو پیر د فقیر د ملنګ خبره به ډېره یقیني که به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو نجومي و ساحر و جادوګر خبره به ډېره یقیني که به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلومه سوه خبره اوس تاسو دا خبره خپله کوي یو به د خپلې ادې خدمت کوئ تر قدمو لاندې الله ستا جنت چې دی هغه پټ کړی دی هغه یې ایرشی دی او یو راولاړ سي څه کوئ دغه ذکر شروع کوي دا ذکر شروع کوي یاره نو نه غواړئ زموږ زمانه داسې ناترسه داسې د سستۍ او د کهالت زمانه سوله یو سړی بسیاره خوراک چې څه په مخ ورځي هغه خوري بیا ډاکټر لره ورسي وایي ډاکټر صاحب زما وزن ډېر زیات دی ته ما ته دوا راکړه چې زما وزن کم سي نو ډاکټر صاحب تا ته د چیش دوا درکړي چې ستا وزن کم سي ګوره په خوراک کې احتیاط نه کوي په څښاک کې احتیاط نه کوي په واک شرمېږه نه یم فارغه ولا دا غټې غټې خېټې چې دي دا پنډان یا والله وخت نه لرم یاره ته د ځان دپاره وخت نه لرې ته د ځان او ډاکټر ستا د نو وخت د وجې پر تا خپلې روپۍ ګټي واک وکه وګرځه چل قدمې وکه په خوراک کې احتیاط وکه بیا به د ژوند برابر یې نو موږ راولاړ سلو ذکر و اذکار چې الله او رسول ویلي دي موږ هغه نه کوو بس ورسو پیر لره ماته تعویض راکړه چې زما روزګار برابر سي او بیا موږ واک نه کوو ګرځو نه بیا څه کوو ډاکټر ته وایي داسې دوایي راکړه چې زما چربي راویلې کړي او زه داسې مطلب وزن مې برابر سي په چربي و په وزن دا خبرې نه کېږي ته به خوراک برابروې ته به بیا واک ورسره کوې بیا به ستا وینه ستا زړه ستا ګردې ستا پیپړې ستا سږې دا به برابر یا دا د ګردې دنیا پر دې خبره باندې اتفاق دی خیر